په سنن ترمذی کې یو حدیث راځي چې په هغه کې درې ډېرې عجیبې د فایدې خبرې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له مبارکې خولې راوتلې. یقینا که څوک عمل ورباندې وکړي ډېره لویه فایده به لاسته راوړي. ابن عباس رضی الله عنه د حدیث راوي دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وفرمایل اوله خبره دا وکړل لا تماری اخاک، د خپل مسلمان ورور سره جګړه، جنگ او مناظره مکوه. ګورئ نن سبا چې د مسلمان ورور سره پر ناحقه باندې څوک جګړه وکړي او جنجال ورسره جوړ کړي، هم خپل عزت د لاسه ورکړي، هم د هغه مسلمان ورور عزت د لاسه ورکړي، هیڅ فایده یې لاسته رانسي. دویم چې بیا د دوو طالبانو د دوو علماو په منځ کې پر یو مسله باندې مناظره وي. دا نن سبا مناظرې نه دي، دا اصل کې و جنگ ته، جنجال ته، اختلافاتو ته، نفرتونو ته لاره هوارول دي. دا نن سبا مناظرې اکثره د دې دپاره کیږي چې خپل مقابل طرف پړ کې هغه را پرېباسي. بس ګورئ په دا مناظره کې جذبه زیاته وي. هر یو مناظر د ډېرې لوړې جذبې نه کار اخلي، حتی په دې مناظره کې سره راغورځېدلي دي، یو بل سره وهلي دي، سره ټکولي دي او دا شان ډېر بد الفاظ او ډېر غلط ښکنځلې سره کړي دي. دا فایده څو که تاوان، دا عزت څو که بې عزتي، دا د علماو دپاره ښه نوم څو که بدنامي. نو نن سبا مناظرې دا خالي جنجالونه دي او اکثر د دې دپاره کیږي چې بس هر یو کوشش کوي چې خپل مقابل را پړ کړي، هغه را پرېباسي. بس د اکثرو دا نیت او دا اراده نه وي چې زه د حق د ښکاره کولو دپاره د باطل د بطلان دپاره مناظره وکړم. ځکه اکثره د نرمۍ څخه کار نه اخلي، د دلسوزۍ څخه کار نه اخلي، بس خبره جذبې ته ولاړه سي، بدو الفاظو و ښکنځلو ته ولاړه سي. او دا بعضې کسان چې پر دا فیسبوکونو باندې، رسنیو باندې، سوشل میډیا باندې بد حال شروع کړی وي چې لنج دی و د مور زوی بنې راوړی، که داسې وسول که داسې وسول. سخت د دې خلاف یم، د دې علماو نه ډېر زیات سخت ګیلمن یم. الله رب العالمین دې دوی ته هدایت نصیب کړي. یقینا ډېری علما په دې کې داسې دي چې د علماو پر جامه باندې تور داغ دی، د علماو نوم ورباندې بد دی. که د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا خبره یو څوک عملي کړي نو د هغه به خپل هم عزت خوندي او ډېره لویه فایده به لاسته راوړي. دویمه خبره د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د مبارکې خولې دا ده ولا تمازحه، د خپل ورور سره ټوکې مه کوه، د خپل ورور سره مذاق مه کوه. مزاح محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه مزاح منع نه کوي چې په هغه کې خوش طبیعي وي او یو نیک نیت پکښې وي، داسې ظرافت پکښې وي وغیره. هغه څخه منع نه ده راغلې. د هغه مزاحونو څخه منع راغلې ده چې یو څوک یې قصدن د دې دپاره کوي چې هغه بل انسان ته تکلیف ورباندې ورسوي، او د دې مذاق کوونکي مقصد دا وي چې د هغه شخصیت راوغورځوي، د هغه شخصیت د هغه مرتبه راکښته کړي. په عام مجلس کې به یو ټوکه ورباندې وکړي چې هغه په دې ټوکه باندې، په دې مذاق باندې سخت شرمنده سي، او بیا که هغه هم یو سپکه خبره ورته وکړي نو د دواړو عزت لوټ سو، دواړه ډېر بد په دې مجلس کې وایسېدل. نو که داسې ټوکه یو څوک کوي، داسې مزاح څوک کوي چې په هغه کې لږ خوش طبیعي وي، ظرافت وغیره مراد وي، او دغه ټوکه د شریعت د چوکاټ نه وي وتلې، ناجایزه ټوکه نه وي، بیا د هغې څخه منع نه ده راغلې. دغسې ټوکې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خپله هم کړي دي. او درېیمه خبره محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا وکړل ولا تعده موعده فتخلفه،
د خپل ورور سره داسې وعده مه کوه چې بیا د هغه مخالفت وکړې. ډېری داسې ګورئ پیښیږي چې یو ورور به وعده در سره وکړي پلاني ځای ته سبا راسه، ته به ورسې هغه به نه حاضر، پر بند دکان حواله درکړي. قرض یې ورباندې وي، بس سبا یې در کوم، یوه جمعه بعد یې در کوم، لیکن ستا وس هم یې ورې نه کې، وعده خلافي ده وکړل. دغسې نو نورې ډېرې راواخله چې ډېر زیاتې وعدې کېږي، بیا د هغې نه بېرته مخالفت کوي. سبا به داسې وکړو، سبا به هغسې وکړو، بل سبا به داسې کوو. هغه ټولې بس بیا پاتې نه تا کړي نه ما کړي. دا د وعدې مخالفت ډېر سخت جرم دی. علماء کرام لیکي چې وعده دې وکړل، د دې وعدې پوره کول بیا په تا باندې واجب دي. نو دا درې ډېرې د فایدې خبرې دي. هر چاته پکار ده، که عالم وي، که مفتی وي، که طالب وي، که عام خلق وي، هغه باید په دې درې خبرو باندې عمل وکړي. نو ډېر د عزت ژوند به یې نصیب سي او ډېرې لوی فایدې به لاسته راوړي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.